السلام علیکم. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښه راغلاست وایم. موږ د امیزون سیریز شروع کړی و او په هغه کې موږ پراډکټ هانټینګ ریلیټډ چې څه کنسپټ دی هغه موږ مخکې دا خبره کړې وه چې پراډکټ هانټینګ مطلب په دوه قسمه سره کیږي چې یو مینول پراډکټ هانټینګ دی او بل چې کوم دی بای ټولز دي. بیا موږ دا خبره هم کړې وه چې بای ټولز چې کوم پراډکټ هانټینګ کیږي نو هغه کې څه ټولز داسې دي چې هغه فری دي او څه ټولز داسې دي چې هغه پیډ دي. نو کله چې موږ مینول پراډکټ هانټینګ کوو نو هغه نه مخکې ځینې الفاظو او اصطلاحاتو سره باید موږ تاسو ځان اشنا کړو. مطلب اوس موږ به څنګه پوهېږو چې یو پراډکټ موږ سره دا امیزون خرڅی په پراډکټ هانټینګ کریټیریا کې موږ دا خبره کړې وه چې کله موږ یو پراډکټ مطلب ګورو نو دې ټکي ته باید موږ ځان متوجه کړو چې دغه پراډکټ امیزون خرڅی یا نه خرڅی. خو کله چې موږ په دې پوه شو چې دا پراډکټ امیزون خرڅی نو د هغه پراډکټ نه به موږ ځان ساتو ولې چې د امیزون سره مقابله ډیره زیاته سخته ده. خو سوال دا دی چې موږ به اوس څنګه پوهېږو چې دا پراډکټ امیزون خرڅی یا نه. جواب یې دا دی، ګورئ ما دلته لیکلي دي سولډ بای او شپ بای. د دې دواړو مخې ته کې امیزون ډاټ کام لیکلی و نو موږ به پوهېږو چې دا پراډکټ امیزون خپله خرڅوي او کله چې یو جنس امیزون خپله خرڅ کړي نو د هغه پراډکټ نه بیا موږ تېرېږو هغه کې موږ بیا فاردر انالیسیس نه کوو. خو کله که داسې چې سولډ بای مخې ته احمد محمود طارق لیکلي او شپ بای د دې مخې ته امیزون ډاټ کام لیکلي نو هغه ته بیا اف بی ای وایي فلفلمنټ بای امیزون. نو دغه بیا پروا نه کوي. راځئ تاسو سره دا زه عملي دا خبره تاسو سره زه شریکوم. دلته امیزون چې کوم دغه دی دا ما سره خلاص دی. ګورئ د امیزون مخکې دلته ما کی ورډس ورکړي وو آیس کریم سکوپ. نو دغلته که تاسو وګورئ ګوره دغې ساحې ته زه کومه ساحه کې چې زه دا خپله کرسر ګرځوم دغې ته بای باکس وایي. دغه ساحه ته بای باکس وایي. نو دا به زه لږه لاندې کړم. ګوره دلته یې لیکلي دي شپ فرام امیزون ډاټ کام سولډ بای امیزون ډاټ کام. کله چې یو جنس مخې ته یو پراډکټ مخې ته داسې دغه لیکلی و نو موږ بیا پوهېږو چې یاره دا جنس امیزون خپل هم خرڅوي نو بیا به د هغې پراډکټ نه موږ او تاسو تېرېږو او بل پراډکټ به سرچ کوو چې هغه کې امیزون موږ سره شامله نه وي.